رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. ويهر هغه څوک چې لري کې د یو مؤمن نه یو مصیبت یو مشقت یو تکلیف او یو حاجت د دنیا د مشقتونو نه او د دنیا د تکلیفونو نه او د هغې د حاجاتو نه وی الله عز وجل بلري کړي د دغه شخص نه لوی او عظیم مشقت او تکلیف، لوی ستونزه او لوی مشکل من کرب الاخره د اخرت د مشکلاتو او د اخرت د مشقتونو نه. دا د الله سبحانه وتعالى جزا ده او بدله ده هغې چاته چې هغه د ایمان والو نه مشقتونه او تکلیفونه لرې کوي، د ایمان والو حاجات او ضرورت پوره کوي، د ایمان والو لاسنیونکي جوړیږي. بیا نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي والله فی عون العبد، وی الله سبحانه وتعالى د بنده په مرسته کې دی، د بنده په کومک کې دی، د دې بنده سره دی. ما كان العبد في عون اخيه، تر څو چې دا بنده د خپل ورور په مرسته کې وي، د هغې په کومک کې لګېدلی، نو الله رب العالمین د ده سره دی، الله رب العالمین د ده مرسته کوي او الله عز وجل د ده مدد کوي. ایمان ولو نن په ایمان ولو باندې مشقتونه دي، تکلیفونه دي، فقرونه دي، غریبین دي، قحطونه دي، د رزقونو نشوالی دی، د صحت خرابتیا ده. راځئ چې ځان د دې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مصداق وګرځو. الله رب العالمین به د دې مشقتونو د لرې کولو په وجه باندې زموږ نه د آخرت مشقتونه او تکلیفونه لرې کړي، او د دې ایمان والا او د مرستې او د کومک د وجه نه به الله رب العالمین زموږ سره ملګری شي. الله به زموږ مرسته وکړي، الله به زموږ